ستا دماغ خراب دی که لیونی سوی بیوقوفه دا زما د پلار د لاس اخري نښاني ده تا د پکچرو کې وغورځوله چشکې بابا چې راغلی یم درته کښېنستلی نه یم بس بهتر د کورم مې چړه چړو کې سترګې مې کار نه کوي سترګې مې کار نه کوي د سترګو سوالکه مړ شي څه شو دا هلک د یو کار ورته ووایه ګنټې پسې تېروي د هغه صاحب ګاډي زر زر صفا کړمه دی خو چې بیا راسي بیا پخه شمې ګاډي مې صفا کړم مېلمانه دی و طارقه هغه صاحب دی پرواز شم هغه صاحب هغه صاحب چیرې وې در اوس لاندې ګاډي مې صفا کوله غوښه دې راوړله هو غوښه مې راورسوله بس ورسه کمره سره صفا کړه مېلمانه را روان دي لکه چې مې شوې د باندې راوغورځوه صحیح دی وایي بېګاري کوه یاره ډېر بېړه مه کېږه بېغمه سره ته ولې د یوه مېلمنه له ټلیفون وکړم چې ماښام مېلمه یم ناپې خانه بس ماښام مېلمه یې چې ورک نه شي ښه نه ده صحیح هغه صاحب د پټو سامانو کور په کچرې سامان دي دا مې راواخېسته د باندې پرېته شوه ستا دماغ خراب دی که لیونی سوی بیوقوفه دا زما د پلار د لاس اخري نښاني ده تا د پکچرو کې وغورځوله بس هغه صاحب پرېږده د فالتو ډایلاګو ضرورت نشته څه مطلب هغه صاحب د نن څه څو ورځې مخکې السلام علیکم بابا وعلیکم السلام زوی څنګه یې شکر ته ښه ښه دی زوی چې راغلی دا سترګې مو ډېرې بدې خوږېږي د سترګو لاس مزګس پر سر هم درد دی 3 واره مخکې مې درته نیسه ما ډاکټر له بوځه دا د سترګو علاج خو راوکړه چشکې بابا چې راغلی یم درته کښېنستلی نه یم بس بهتر د کورم مې چړه چړو کې سترګې مې کار نه کوي سترګې مې کار نه کوي د سترګو سوالکه مړ شي خو دغونه ته زار به وینې ای موبایل ای ګورې زما پر سر درد زما پر سر درد کور کړی مې د مال په شل ورځو کې درکوي چې راسم درته کښېنم تا دغه ویل جوړ کړی دي زما سترګې کمزوري زما سترګې کمزوري ته راوړې هېڅ دماغ خرابوې سړی تاله نه راځي هغومره ښه دی څه بدن پر سر درد شو سترګو باندې څه توره تیاره شوه وړې شی په سترګې نه وینم هغه صاحب د پلار چې انسان قدر کوي نو په ژوند کې وکړي په دا لیټر نه په دا باندې پلار هېڅ نه کېږي چې نن څه څو ټیم مخکې چې هغه تا ته ویلې زما د سترګو علاج راوکړه په هغه ټیم خو تا سره ټیم نه و خبرې سوي ثواب نه ورکوئ بلکل مرګ هغه صاحب حق دی مګر ستا پلار چې تا ته ویلې ما ته علاج راوکړه په 1 وار نه په 3 وارې درته وویلې تا علاج نه پکوئ ستا پلار مړ شو ستا پلار سره حادثه وه مرګ حق دی ستا پلار په سر چکر رالی د سترګو د وجې تا هغه ټیم علاج نه پرکوئ نن یو لیټر راخیستی دی و دا زما د پلار نښاني ده زما د پلار نښاني ده ستا پلار چې ژوندی وي تا یې کم قدر وکړئ خو 2 ټیمه مې نه ورسره کښېنستلې 2 خبرې دې نه ورسره کولې هغه صاحب دا خبرې نه دي دا نسوار راپات شو یا ډبی راپات شو یا د لیټر راپات شو دا د پلار نښاني نه وي پلار هغه ټیم حق لري پر تا باندې چې په ژوند کې قدر وکړي چې مړ سي هغه باز دا شان هېڅ قدر نه لري هغه صاحب تا چې د پلار قدر کوئ نو په ژوند کې به دې کړی وای خو زما مزدور مګر نن دې دای خبرې راته وکړې چې ما ته د همځکه ځای نه راکړي چې په ننوځم بلکل حقیقت خبرې دې راته وکړې ما په ژوند کې د پلار قدر نه وکړ مګر زه تا ته یقین درکوم چې زه به نن ځمه په پلار پسې غټ خیرات کوم بس ډېر داسې شرمېږم ډېره غټه خبره نن راته وکړه بس هغه صاحب دا ډېره ضروري خبره ده اوس هم شته ورڅ مدرسې د دیګ وروړه یو خیرات پسې وکړه پلار پسې بلکل یې حق ادا کوئ چې دا رقم بس صحیح ده ورور بس زه ورځم بازار